بسم الله الرحمن الرحیم د بریا ښوونیز مرکز د کورل را اتم درس ته ښه راغلاست. زه عبدالظاهر یم. نن درس کې چې د کورل را اتم درس کېږي موږ تاسې د عکس په اړه بعضې موضوعات وایو چې څنګه وکولی شو چې په عکس کې د کورل را له طریقه بعضې تغییرات راولو یا بعضې افیکټ ورباندې اپلای کړو. نو که کله غواړو چې په کورل را کې عکس راولو نو فایل منیو کې موږ همیشه انپورټ نه استفاده کوو، کنټرول آی شارټ کټ ته دا به کلیک کوو. عکس چې په هر ځای کې زموږ په کمپیوټر کې سیو وي همالته به یې کلیک کوو او امپورټ کوو به یې. بیا چې هر چېرته کلیک وکړو عکس به هماغه ځای کې خلاصېږي. کله چې مو عکس خلاص کوو په هر عکس کې چې تغییرات راوستل هماغه عکس به کلیک کوو. د عکس لپاره موږ تاسې په افیکټس منیو کې هم یو درې آپشنز لرو او بیټ میپس منیو خو ټوله د عکس لپاره ده چې که غواړو چې په عکس کې مختلف تغییرات راولو نو بیټ میپس منیو او افیکټس منیو نه به استفاده کوو. په افیکټس منیو کې زه به هغه ضروري کمانډونه چې ډېر زیات مؤثر دي او په عکس کې ډېر زیات تغییرات راولي هغه درته وایم. نورې بیا تاسې خپله هم بعضې ډېر کم تغییرات راولي نو تاسې خپله هم بیا کتلی شئ. مثلا اجسټ منیو کې موږ تاسې برایټنس، کانټراسټ او انټنسټي لرو. که چېرته زه دا کلیک کوم هر افیکټ چې کلیک کوو موږ تاسې ته به داسې یو وینډو راښکاره کوي چې په هغه کې به عکس نه صرف کمانډز او آپشنز به یې وي. که چېرته زه دغه آپشن کلیک کوم نو ماته به عکس په دوو وینډو کې ښکاره کېږي. که چېرته په عکس باندې لیفټ کلیک کوم عکس به وړوکی او غټ کېږي، که رایټ کلیک کوم غټېږي به، که لیفټ کلیک کوم وړوکی کېږي به. بیا په دې ځای کې به عکس ماته اوریجنل ښیي او په دې ځای کې چې زه کوم تغییرات راولم هغه به راته ښیي. او دلته که چیرې پریویو بټن کلیک وي، اوس فعلا پریویو بټن کلیک ده نو زه چې هر تغییر راولم ماته به دلته راسم تغییر ښکاري. او که چیرې پریویو کلیک نه وي نو بیا به راته نه ښکاري تر څو زه پریویو کلیک کوم. نو راځو دوستانو برایټنس او کانټراسټ کې برایټنس او کانټراسټ د یو عکس لپاره ډېر زیات مهم وي. کله که چیرې موږ یو عکس اخلو هغه عکس لږ تور راځي یا ډېر سپین راځي نو موږ تاسې کولی شو چې له برایټنس او کانټراسټ نه یې جوړ کړو. که چېرته زه برایټنس کې تغییر راولم مثلا که زه غواړم چې د عکس لږ نور هم لایټ شي، برایټنس یې زیات شي، نو چې زه دا څومره زیاتوم نو دلته پریویو کلیک ته ماته بلته راسم پریویو ښیي چې څومره زه برایټنس زیاتوم عکس به هغومره سپینېږي. او که چېرته زه برایټنس کموم عکس به بیا په هماغه اندازه باندې تورېږي. او که چېرته زه کانټراسټ زیاتوم عکس به ډېر تیز دا رنګونه به یې ډېر تیز ښکاري. څومره چې کانټراسټ زیاتوو عکس به رنګونه ډېر تیز ښکاره کوي او که یې کموو بیا به یې ښه راښکاره کوي. نو که چېرته یو عکس لږ لایټ وي موږ کولی شو چې لږ یې ډارک کړو، لږ کولی شو کانټراسټ یې ورته زیات کړو تر څو عکس ډېر ښه ښکاره شي. او که چېرې انټنسټي زیاتوو دا یې هم کولی شي چې لایټ یې کړي او عکس ډارک کړي. نو بیا چې کله تغییرات پکې راوستل مثلا دا عکس ما لږ ډارک کړو او لږ مې ورته کانټراسټ زیات کړو نو اوس که غواړم چې عکس په همدې حالت باندې پاتې شي نو بیا به اوکې کلیک کوم همدغه تغییرات به په دې عکس کې هم راځي. او که چېرته وایم چې بیرته اول حالت ته راشي نو بیا به ریسټ کلیک کوم. ځکه چېرته فعلا اوکې کلیک کوم نو ګورئ عکس کې به هغه تغییرات راغلي وي. که بیرته انډو کوم نو کنټرول زیډ به وهم چې بیرته انډو شي. بل په افیکټ منیو کې موږ تاسې کلر بیلنس لرو. کلیک به یې کوم او دا به کلیک کوم تر څو ماته دواړو ځایو کې عکس ښکاره شي. پریویو تیاره کلیک ده نو دلته زه تغییرات راولم ماته به راسره ښکاري. کلر بیلنس کې موږ کولی شو چې کلر بیلنس یې چینج کړو. مثلا بعضې رنګ ور زیات کړو بعضې رنګ کم کړو. په دې ځای کې ګوره موږ ساین او ریډ لرو، میجنټا او ګرین، یلو اینډ بلو لرو. مثلا که زه چېرته دا هینډل دې خواته راولم نو چې دلته ریډ ده دا عکس به ریډ سور رنګ اخلي. نو که چېرې زه پریویو ایسته کړم بیا دلته ماته نه ښکاري چې زه هر تغییر دلته راولم تر څو زه پریویو کلیک نه کړم ماته دلته نه ښکاره کېږي. او که چېرې پریویو کلیک کړي نو بیا دلته ماته راسره ښکاري. نو اوس چې ما دا آپشن دې خواته هینډل مې دې خواته راوستو نو رنګ یې سور واخیستو. که چېرې زه دې خواته راولم بیا به سایان رنګ اخلي. او که چېرته دا دویم ګرین اینډ میجنټا چینجوم مثلا که دې خواته راځم عکس به ګرین کېږي، که دې خواته راځم میجنټا به راځي. همدا رقم موږ کولی شو چې بلو یې کړو او یلو یې کړو. نو کلر بیلنس نه موږ کولی شو چې د یو عکس بیلنس جوړ کړو. مثلا که کوم رنګ زیات وي کم یې کړو، که کم یې ور زیات یې کړو. نو بیا چې اوکې کړم دا عکس به همدغه آپشنز ورباندې اپلای کېږي. بیرته به یې فعلا انډو کړم. بل موږ تاسې ګاما لرو. ګاما هم موږ کولی شو چې یو عکس پکې لایټ او ډارک کړو. مثلا که زه غواړم چې یو عکس لږ لایټ شي یا عکس لږ ډارک شي، که چېرې ما عکس لږ ډېر لایټ راغلی وي نو زه کولی شم چې ګاما یې لږ ور زیاته کړم تر څو د عکس لږ ډارک غوندې شي، رنګونه یې لږ تیز ښکاره شي. او یا لږ ډارک راغلی وي کولی شم چې له ګاما نه یې لایټ کړم. بل هیو سچوریشن اینډ لایټنس ده.
هیو سچوریشن ان لایټنس کې موږ کولای شو چې عکس ته مختلف رنگونه ورکو. لکه کلر بیلنس کې تقریبا 6 رنگونه وو، خو دې کې موږ تاسو ډیر زیات مختلف رنگونه ورکولای شو. مثلا که زه هیو چینجوم د خاطر چې راځم نو دلته ګور عکس به مختلف رنگونه اختیاروي، که چیرته د خاطر راځم بیا به نور رنگونه اختیاروي. او له دې ځای نه موږ سچوریشن لرو چې رنگ څومره تیز وي څومره مؤثر وي، او که خیره کوو نو بیا سچوریشن ورته کموو. او له دې ځای نه موږ لایټنس او ډارکنس ورکولای شو چې عکس څومره تور وي او عکس څومره لایټ وي. چې کله تغییرات راغله اوکې کوو به عکس به هماغه تغییر اخلي. بل په اجست منیو کې موږ تاسې ریپلیس کلر لرو. ریپلیس کلر د یو عکس کې د یو مشخص رنگ بدلولو په خاطر موږ استفاده کوو. مثلا که زه غواړم چې په دې عکس کې یو رنگ چینج کړم، کوم رنگ چینج کړم؟ دلته اولډ کلر هم لرو، نیو کلر هم لرو. اولډ کلر نه په دې ځای کې به رنګ انتخابوي چې کوم رنګ زه غواړم چینج کړم. موږ تاسې راسره له دې ځای نه هم کولی شو چې مثلا زه ورته وایم چې په دې عکس کې چې سپین رنګ څومره وي هغه راته چینج کړه کوم رنګ ته؟ سور رنګ ته. نو که دغه ځای ته هم پام شوي وینئ بعضې سور رنګ سپین چې و سور رنګ یې واخیستو. خو که زه په عکس کې رنګ انتخابوم نو بیا زه له دې ځای نه د هایډروپر نه استفاده کولی شم. دا کلیک کړم، مثلا زه دا رنګ کلیک کړم چې د دې په ځای کوم رنګ راشي، وینئ دلته فعلا سور رنګ، چون دلته سور رنګ دلته سور رنګ واخیستو. که زه چینجوم کولی شم چې چینج یې کړم، کولی شم هایډروپر نه هم استفاده وکړم چې یو بل رنګ انتخاب کړم، او کولی شم چې له دې ځای نه هم راسه کلیک کړم چې زه مثلا دا رنګ دې واخیستل شي یا هر رنګ چې زه غواړم چې چینج یې کړم نو کولی شم چې یو رنګ ورته مشخص چینج کړم. له دې ځای نه بیا موږ هیو سچوریشن لایټنس لرو. هیو ما وویل چې د هیو نه موږ مختلف رنګونه ورکولی شو، نو زه کولی شم چې له دې ځای نه هر رنګ چې مې خوښ وي له دې ځای نه ورته ورکړم. له دې ځای نه کولی شم چې هغه رنګ لږ تیز وي یا خیره وي، او له دې ځای نه لایټ او ډارک کولی شم. او دلته رینج چې څومره منطقه، اوس که دې ځای ته هم پام شي ما انتخاب کړی دا ځای، خو چون دا رنګ په دې عکس کې ډېر زیات ده نو دا ټول ځایونه انتخاب کړي، نو زه کولی شم چې رینج یې کم کړم چې نه کم ځای کې دې اپلای شي او یا دې په ډېره ساحه کې اپلای شي. بیا چې زه اوکې کړم هغه رنګ به یې بدلېږي. نو دا زموږ په ایفیکټ منیو کې بعضې آپشنونه شول. ډي سچوریټ که کلیک کوو نو عکس به تور سپین کېږي. دا بعضې ایفیکټس ډېر زیات تغییر نه راولي، نو ځکه ما درته ونه ویلې، تاسو به یې بیا خپله چک کړئ درسره. ترانسفارم هم انورټ کلر که کلیک کوم مخالف رنګونه یې ښکاري، تور به سپین، سپین تور، د هر رنګ به مخالف رنګ انتخابېږي. او همداسې کرکشن کې هم. بیا راځو بیټ میپ منیو ته. بیټ میپس منیو کې اټو اجست که چیرې زه کلیک کړم عکس به اتومیټیک خپله اجست کېږي. بعضې عکسونه چې رنګ یې صحیح نه وي نو بعضې وخت اټو اجست نه، اټو معنا اتومیټیک چې کورل ډرا پروګرام یې رنګ خپله جوړ کړي. خو دا هر عکس کې مؤثر نه وي، بعضې عکسو کې صحیح کار کوي، بعضو کې صحیح کار نه کوي. بیا ایمیج اجستمنټ لاب موږ لرو. دغه موږ ډېر زیات استعمالوو کله چې موږ یو عکس غواړو تغییرات راولو نو اجستمنټ لاب به کلیک کوو. په دې ځای کې بیا فعلا که دا آپشن کلیک وي ماته عکس یو دانه ښکاره کوي، په دې کې به راته 2 دانې عکسونه ښکاره کوي لکه دا تل په څېر. او که چیرې دا یو کلیک کوم نو بیا به دا عکس نیم راته اوریجنل کوي او نیم به چې کله زه تغییرات پکې راولم. مثلا دې ځای کې ټمپریچر لرم چې زه غواړم رنګ یې چینج کړم نو زه ګورئ دلته به یې راته ښیي، او که چیرې دا کلیک کړم نو 2 ځای کې به یې راته ښیي، دلته به اوریجنل راته ښیي او دلته به یې چینج. نو په دې کې موږ سره بعضې آپشنونه شته، ټینټ شته، سچوریشن شته، برایټنس اینډ کانټراسټ لکه مخکې چې موږ وویلې که عکس غواړو چې برایټ یې کړو، کانټراسټ ورکړو، هایلایټ یې کړو، یا شیډو که غواړو چې عکس لږ تیارې ولري. بعضې وختونه چې موږ عکسونه اخلو لږ تیاره غوندې راځي نو کولی شم چې له دې ځای نه یې لایټ کړم تر څو تیارې ترې ختمې شوي. او میټونه هم موږ کولی شو چې یو عکس لږ لایټ او ډارک کړو. نو کله چې موږ تغییرات پکې راوستل اوکې به کلیک کوو، عکس به دغه حالت کې بیا پاتې کېږي. اوکې کنسل کړم بیرته به ختم شي. نو د عکسو د سمېدو لپاره موږ اجستمنټ لاب نه ډېر زیات استفاده کوو. بل سټریټ ان ایمیج که چېرته زه غواړم چې عکس کې لږ تغییرات راشي، مثلا بعضې وخت عکس لږ کوږ وي ته یې غواړې سیده کوې، یا کرکشن لینس کرکشن غواړې چې پکې وکړې. مثلا بعضې وخت عکس کې لینس لږ اخوا دېخوا وي نو کولی شو چې موږ له دې ځای نه لینس کرکشن صحیح کړو چې مثلا په کومه اندازه باندې لینس کې عکس مخته راشي یا شاته راشي. او که غواړو چې روټیټ یې کړو نو له دې ځای نه کولی شو چې عکس روټیټ کړو، که یې کلاک وایز کوو که کاونټر کلاک وایز کوئ هلته درجې ورکولی شو چې په څومره درجه باندې د عکس روټیټ کړو. نو چې کله روټیشن ورته ورکړو نو که یې اوکې کړم د عکس په کوم دغه حالت باندې پاتې کېږي. بل موږ تاسې ایډیټ بیټ میپ لرو. که چېرته زه ایډیټ بیټ میپ کلیک کوم کورل ډرا بل همدغه ځای نه د دې کمانډ په کلیک کېدو سره کورل فوټو پینټ پروګرام راته خلاص کړي. کورل فوټو پینټ د عکسو د تغییراتو راوستلو لپاره مشخص کورل ډرا پروګرام کورل کمپنۍ پروګرام جوړ کړی. نو که غواړئ چې هغه پروګرام خلاص شي نو دا به کلیک کوو، بیا به دا عکس راسم په کورل فوټو پینټ کې خلاصېږي. بل پکې ریسمپل ده. که غواړئ چې
عکس کې سایز یې بدل کې ریزولوشن یې ورته زیات کې نو موږ کولای شو چې له دې ځای نه مثلا زه غواړم چې د عکس فیټ لږ زیات کم هایټ یې لږ زیات کم نو چې اوږې کم ټول هایټ به زیات شي موږ له دې ځای نه راسن هم کولای شو خو که غواړئ چې ریزولوشن یې چینج کړي نو بیا کولای شو چې له دې ځای نه ریزولوشن هوریزونټل او ورټیکل ورته چینج کړو تر څو یې کیفیت لږ بهتره شي بل که غواړو چې موډ یې چینج کړو له دې ځای نه موډ چینجولی شو مثلا زه غواړم چې بلاک اینډ وایټ یې کړم که چېرې بلاک اینډ وایټ کلیک کوم بلاک اینډ وایټ به شي عکس راته او بعضې نور موډس هم موږ سره دلته شته که غواړو چې چینج یې کړو خو ډېر زیات مهم موډس چې په دنیا کې استعمالیږي یو RGB ده او یو CMYK ده دا موډس ډېر زیات استعمالیږي CMYK همیشه د پرینټډ میډیا لپاره ډېر استعمالیږي کله چې موږ تاسې یو شی ډیزاین کوو او وروسته هم تصمیم دا وي چې پرینټ یې کړو مثلا یو بنر جوړوو د دې لپاره چې بیا یې پرینټ کړو مثلا یو راپور جوړوو د دې لپاره چې پرینټ یې کړو یا مثلا یو کتاب جوړوو د دې لپاره چې پرینټ یې کړو نو بیا موږ تاسې که CMYK موډ استفاده کړو کلر اجسټمنټ یا کلر بیلنس به ډېر ښه راځي نو همیشه کوشش به کوو کله چې موږ پرینټډ میډیا جوړوو داسې یو شی جوړوو چې په آینده کې هغه پرینټوو نو که د هغه موډ CMYK استفاده کړو ډېر به ښه وي او که چېرې موږ تاسې داسې شی ډیزاین کوو چې هغه د پریزنټیشن لپاره وي مثلا غواړو چې یو شی جوړ کړو آینده کې په ویب سایټ کې واچوو یا مثلا فیسبوک کې واچوو یا یوټیوب کې واچوو داسې شی چې آینده کې زموږ خیال د پرینټ نه وي ورته د هغه لپاره بیا RGB موږ استعمالوو نو که زه دا شی د عکس غواړم چې آینده کې پرینټ کړم یا کوم ډیزاین کې چې ما عکس استفاده کړی غواړم آینده کې پرینټ کړم نو بیا به زه CMYK استعمالوم کله چې زه CMYK کلیک کوم په عکس کې ډېر کم تغیرات راځي یا RGB ته چینجوم خو بیا هلته چې کله پرینټوو پرینټ کې بیا کیفیت ډېر ښه راځي نو موډ کې به همیشه CMYK او RGB موږ ډېر زیات استفاده کوو بل پکې بټ میپ ده که غواړئ چې بعضې تغیرات پکې راولئ له دې ځای نه هم کولی شو بټ میپ نه هم کولی شو دا دومره ډېر مؤثر تغیرات پکې نه راولي بیا د ټریس که چېرې غواړو چې عکس ټریس کړو مثلا زه غواړم چې د عکس د هر رنګ یې جدا جدا شي تر څو زه وکولی شم چې پکې تغیرات راولم داسې یو رسامي غوندې شکل ځان ته اختیار کړي نو کولی شم چې کویک ټریس کلیک کړم چې کله زه کویک ټریس کلیک کوم شاید یو 2-3 ثانیې وخت واخلي نو وروسته به عکس ماته ټریس کړي ګورئ عکس به داسې رسامي غوندې شکل ته کړی وي که چېرې زه دا انګروپ کړم انګروپ آل آبجیکټس نو وګورو چې هر شکل به جدا جدا کړی وي یعنې هر رنګ به یې جدا کړی وي زه کولی شم چې په هر یوه کې جدا جدا بیا تغیرات راولم نو که کله غواړو چې ټریس یې کړو له دې ځای نه موږ تاسې عکس ټریس کولی شو دلته د ټریس بعضې نور آپشنونه دي چې څه رقم باید ټریس شي لاین ډراوینګ کې صرف لاینونه راته ښکاره شي دلته وګورئ لاینونو کې موږ تغیرات راوستی شو چې زیات وي کم وي تر څو داسې رسامي غوندې شکل ځان ته اختیار کړي نو اوس که دلته وګورو هغه شکل به یې جدا ترې جوړ کړی وي ټریس کړی به وي دا رسم به یې ترې جوړ کړی وي او بعضې ټریس ټیکنیکل السټریشن هم ټریس لپاره ده دا هم ټول ټریس لپاره دي که غواړئ چې ټریس یې کړي عکس نو دوستان اوس باید خپله ټریس کې موږ ته ضرورت نشته خو موږ صرف کولی شو چې بعضې آپشنونه پکې چینج کړو اوس به یې ګوره ټریس کړی وي که زه اوکې کړم نو دلته کې به اوریجنل عکس جدا وي ټریس شوی شکل به جدا وي کولی شم چې دلته یې انګروپ کړم او په هر رنګ کې جدا جدا تغیرات راولم د هر شکل کې موږ کولی شو چې بیا جدا تغیرات راولو شکلونه ترې جوړوي نو دا ټریس شو که کله غواړو چې کوم عکس ټریس کړو نو کولی شو چې موږ له بټ میپ له ټریس نه استفاده وکړو بل بعضې نور افیکټسونه موږ دلته لرو لکه 3D افیکټس دي مثلا زه غواړم چې د عکس د 3D افیکټس ورکړم مثلا پیج کرل نه استفاده کوم دلته به دا کلیک کړم چې راته ښکاره شي زه غواړم چې دا کونج یې داسې لږ راقات شي نو وینې دا کونج به شي که دا کلیک کړم دا کونج به شي هر یو چې غواړم ورټیکل او هوریزنټل یې چینجولی شم رنګونه یې چینجولی شم چې دا بیکګراوند رنګ یې کوم یې وي دا کوم چې راقات شوی د دې رنګ کوم یې وي هر رنګ چې ورته استفاده کوو کولی شو یا کولی شم چې آی ډراپر کلیک کړم یو رنګ کلیک کړم چې کوم رنګ نه باید هر رنګ چې کلیک کړم هغه راتاو شوی ځای به هماغه رنګ اخلي او له دې ځای نه ویډ اور هایټ ورته زیات کړو چې څومره ډېر راتاو شي چې بیا اوکې کړو د عکس به همدغه افیکټ اخلي نو دا بعضې افیکټسونه دي چې موږ کولی شو له دې ځای نه افیکټس ورکړو او بل آرټس دي که غواړئ چې داسې یو رسامي غوندې شکل د عکس ځان ته اختیار کړي کولی شو چې موږ له دې ځای نه ورباندې بعضې سټایلونه اپلای کړو چې دا شکل داسې د رسامي غوندې شکل ځان ته واخلي نو که دلته موږ کولی شو چې بعضې تغیرات پکې راولو نو که یې کوی کړمه دا شکل به ما آرټ ته بدلېږي بل پکې موږ تاسې بلر لرو که غواړئ چې د عکس داسې لږ بلر غوندې شي مثلا زه ګاشن بلر کلیک کوم غواړم چې د عکس لږ بلر شي خیره غوندې شي نو چې څومره یې زیاتوم عکس به بلر کېږي چې څومره یې کموم بلر به یې کمیږي موږ تاسې کولی شو چې یو عکس بلر هم کړو له دې ځای نه کیمرا سیټینګ هم شته که غواړئ چې لږ تغیرات پکې راولئ ټرانسفرمیشن شته کریټیو کې بعضې آپشنونه موږ لرو مثلا زه غواړم چې بعضې پارټیکلز پکې اډ کړم دا ټول افیکټس دي افیکټس دوستانو ډیزاینز دی سټایلز ته وایي
نو اوس که زه دا کلیک کوم نو وینئ دلته به بعضې سټارز ورسره اضافه کړي وي د دې ځای نه کولی شو چې سایز یې زیات کړو چې د سټارز لږ غټ ښکاره شي یا یې ببل کړو تر څو ببل غوندې شکلونه اجرا کړي ډینسټي یې ورته چینج کړو چې زیات شي یا کم شي کلر یې ورته چینج کړو چې کلر یې باید سره کم شي ټرانسپیرنسي یې زیاته کړو کمه یې کړو چې څومره ښه راوي څومره تیز ښکاره شي نو که بیا اوکې کلیک کوو همدا پارټیکلز به پکې ښکاره کېږي او یا بعضې نور شیان شته پکې مثلا زه دا وینټیج کلیک کوم اوس که وګورو شکل ته به داسې یو افیکټ ورکوي دلته یې بعضې سټایلونه دي چې تور کې ښکاره شي وایټ کې ښکاره شي یا کوم بل رنګ مونږ ورته انتخابوو چې په دغه رنګ کې ښکاره شي بلیک زیات استفاده کیږي او دلته دا شکل سره هم شکل وي الیپس وي سرکل وي ریکټینګل وي مستطیل غوندې یا دایرې غوندې شکل شي له دې ځای نه آفسیټ چینجولی شو چې غټه منطقه ونیسي یا وړه منطقه ونیسي نو چې بیا اوکې کوو دا شکل به همدغه افیکټ ځان ته اختیاروي او بل بعضې نور افیکټسونه هم موږ لرو که مثلا زه غواړم چې دا موزایک غوندې یو سټایل ځان ته واخلي نو اوس که وګورو عکس به د موزایک غوندې سټایل ځان ته اخلي له دې ځای نه یې سایز ورته کمولی زیاتولی شو رنګ یې هم ورته چینجولی شو او بل پکې ډسټارټ لرو که غواړئ چې داسې بعضې افیکټس لکه مثلا زه ټریل افیکټ ورکوم تر څو د عکس داسې لږ تاو غوندې شي نو که دلته وګورو خبره ته ښکاره شي چې څومره قدر تاو شي کم شي زیات شي له دې ځای نه کولی شو نو که زه اوکې کلیک کوم دغسې یو افیکټ به ځان ته اختیاروي او بل پکې نوایز ده نوایز همیشه مونږ د بلر ایمیجو لپاره استعمالو مثلا که یو عکس لږ بلر غوندې وي داسې لږ خیره غوندې وي بعضې عکسونه داسې لږ بلر غوندې وي مثلا یا دا ډېر زیات بلر نه داسې کله چې لږ کم غوندې بلر وي مونږ تاسې کولی شو چې له نوایز نه یا له شارپن ایمیج نه مونږ تاسې عکس لږ صحیح کړو مثلا زه هم شارپ ماسک کوم له دې ځای نه کولی شم چې عکس ډېر زیات افیکټس پکې نه راولي خو بیا هم عکس چې ده لږ شارپ کوي نسبت اول ته داسې لږ شارپ غوندې راځي دا ډېر زیات بلر ده خو که عکسونه داسې لږ کم بلر وي مونږ تاسې کولی شو چې له ان شارپ نه شارپن نه ان شارپ ماسک نه یا د بعضې نور آپشنونه استفاده وکړو او نوایز کې هم مونږ کولی شو چې اډ نوایز ورکړو تر څو که عکس بلر وي داسې نوایز غوندې هر پکسل جدا ښکاره شي تر څو بلرنس یې لږ ختم شي نو دا زموږ ستاسې افیکټ شو دا هم بعضې افیکټس دي که غواړئ چې ورباندې اپلای کړئ مثلا زه دا یو سټایل ورته اپلای کوم کولی شم چې عکس داسې یو سټایل ځان ته اختیار کړم بلکې چیرته دوستانو زه یو شکل ولرم مثلا زه دا یو شکل دا زه غواړم چې په دې باندې دا افیکټس اپلای کړم نو دا افیکټس د مخکې ما ویلې چې عکس لپاره دي نو په شکل نه اپلای کېږي نو که غواړم چې په شکل باندې اپلای شي نو زه به شکل اول عکس ته بدلوم د دې لپاره چې شکل عکس ته بدل شي دا کنورټ ټو بیټ میپ ایمیج به کلیک کوو چې کله زه ټو بیټ میپ کلیک کوم له دې ځای نه ورته ریزولوشن انتخابوم چې دا شی چې عکس ته بدلېږي ریزولوشن یې باید څومره وي او له دې ځای نه کلر موډ ما مخکې ذکر کو چې که چېرته زه دا شی چې کوم ما ډیزاین جوړ کړی دی یا دا عکس پرنټوم نو بیا باید زه موډ CMYK واخلم او که چېرته د پریزنټیشن لپاره جوړوم نو بیا به RGB انتخابوم فعلا زه CMYK کلیک کوم نو چې زه اوکې کړم نو دا شی به اوس شکل نه وي دا به مستطیل نه وي دا به اوس بیټ میپ وي عکس به وي یعنې دغه اپشنونه چې مونږ تاسې په عکس باندې اپلای کول اوس کولی شم چې په دې باندې هم اپلای کړم مثلا زه غواړم چې دا کونجې لږ راتاو شي نو چې اوکې کړم نو اوس به دا نو دا شو دوستانو د بیټ میپس او افیکټس د عکس بعضې کمانډونه که کله غواړو چې په عکس کې تغیرات راولو نو له دې ځای نه راوستلی شو خدای دې وکړي چې دا درس مو خوښ شوی وي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر بل درس پورې ښه چارې ولرئ